د شیخ زاید جامع جومات ملا امام د امیر المؤمنین حفظه الله پیغام خلکو ته د لوستلو ترڅنګ د اسلامي نظام پر اساس او بنسټ بحث وکړ او د اسلامي امارت مسؤلینو ته د ښه مسؤلیتونو پر ادا کولو ټینګار وکړ. لله الحمد اسلامي امارت پر راتلو سره په ټول افغانستان شرعي نظام حاکم شوی دی. مقدس اسلامي شریعت تطبیق دی. د دیني شعائر او لوړتیا او دیني مراکزو د پراختیا ترقی او تقویې لپاره مهم اقدامات شوي. پر همدې مهال د لښکرګاه ښار اوسېدونکو د امنیتي ځواکونو څخه خوښي وښوده چې د اختر په پار امنیتي وضعیت کنټرول کړی دی. د لمانځه منښه په شویلوی سره ترسره کړي. ډېر ښه امنیت خوندي و، ډېر ښه قراري و، ډېر ښه په امن و، ډېر د دغه امنیت څخه خوشحاله یو. لمانځه مو په ډېره ښه امنیتي فضا کې او په تېره زموږ د امنیتي سرتېرو څخه مننه چې زموږ د امنیت ټینګښت کړی و او شپه او ورځ د لیا ولاړ وه. د یادونې وړ ده چې د اختر د لمانځه د اداینې لپاره په لښکرګاه ښار کې 4 ځایه د اختر لمونځ ادا شو.